اے مسلمان وروره آیا ته په دې خبرو پریشانه یې که زه د کوره ووتلم کور مې یوازې دی واړه بچي مې دي ښځه مې ده همدغه شان په کور کې مې قیمتي سامان دی چېرته دا رانه ضایع نه شي څوک یې رانه پټ نه کړي یا ته په دغې خبرو باندې پریشان یې که زه د کوره بهر ووتلم زما سره زما قیمتي ګاډی دی چېرته په دې باندې اکسیډنټ ونه کم یا پیسې دي را سره چېرته کې دشمنان یا غلان یې رانه وانخلي یا د دغې خبرې سوچ او فکر دی در سره که د کوره بهر وځم غلط ملګري مې چېرته مې په نشو تماشو راوانړئ او ګمراه او بېلارې نه شم نو ای مسلمان وروره که دغه غمونه ختمول غواړې نو دا دعا یاده کړه فسلفو کې یو عالمو په جومات کې او مسجد کې ناسو چا ورته خبر راوړلو چې ستاسو په کور باندې اور لګېدلی دی هغه ځان سره فکر وکړو چې زه خو د کور راوتلم ما دغه دعا لوستلې وه نو څنګه زما په کور باندې اور ولګېدلو چې کله لاړو خپل کور ته چې ویې کتل د دوی د ګاونډیانو په کور باندې اور لګېدلی و او د دوی کور ته معمولي غوندې ضرر هم نه ور رسېدلی نو دا ډېره قیمتي دعا ده راشي تاسو د دې دا فضیلت په دې حدیث کې واورئ او ضرور یاده کړئ امام ابو داود رحمه الله حدیث ذکر کړی انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل کوم انسان چې د کوره وځي او دغه دعا ووایي بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله نو دته یو आवाज وکړلی شي او دته وویلی شي هدیته ای انسان تا ته هدایت وکړلی شو وکفیته او ته د هر قسم شر نه بچ کړلی شوې ووقیته او د هر قسم دشمنی او ضرر نه په امان کړلی شوې وتنحى عنه الشیطان او د دې انسان نه شیطان په ډډه باندې شي یعنی دا انسان د شیطان نه محفوظ شي نو بیا یو شیطان بل شیطان ته وایي چې ته په هغه چا باندې څنګه کامیاب شي چې هغه له هدایت وکړلی شو هغه د شر نه محفوظ کړلی شو او هغه د هر قسم دشمنی او ضرر نه په امان کړلی شو ته په داسې انسان باندې څنګه کامیاب شي نو دغه دعا یاده کوي او چې کلم د کوره وځئ دغه دعا وایي ان شاء الله رب العالمین به ستاسو حفاظت کوي او ستاسو د کور والاو هم